نو راځئ چې اوس یو خاص دوه اړخیزه خوځښت ته وګورو، کوم ته چې په انګریزي کې پروجیکټایل موشن وایي، او په دلته به ورته مونږه توغول شوي څیزونه ووایو، شیونه، هغه شیونه چې د ځمکې نه توغول شوي دي یا د بلډینګ د سره توغول شوي دي. د مثال په توګه زړور خان په لینده باندې کاڼی ایښتی دی، نو دغه توغول شوی دی، دا په هوا کې یوه لاره جوړوي کومه چې دلته په دې شین رنګ ښودل شوې ده. نو مونږه د خبره ساده کو، مونږ وایي دغه کاڼی د ځمکې نه اوچت شوی دی او ښي لاس ته هم تللی دی، په بر هم تللی دی، بیا په ښکته هم راغلی دی. او دا مونږه تیر ځل زده کړه چې د دې زیږې د وخت په هره لحظه باندې مونږ ته معلوم شي، نو مونږ ته به د دې توغول شوي شي یا دغه پروجیکټایل په باره کې ډېرې خبرې معلومې شي. کومې خبرې معلومول دي؟ د مثال په توګه که دی په یو خاص رفتار سره وتوغول شي، نو دی به څومره لرې ځي د خپل ځای نه، د دې ځای نه دې ځای پورې څومره لرې تللی دی، دی په هوا کې څومره اوچت شوی دی، یعنې زیاتره چې کوم د ده اوچتوالی دی هغه څومره دی، او د څومره ټیم اخیستی دی د یو ځای نه بل ځای ته په رسېدو کې. نو دا ټولې خبرې چې کوم دي د دغې جواب مونږ ورکولی شو که د ده زیږې د وخت په هره لحظه باندې مونږ ته معلوم شي. اوس مونږ ویلې که مونږ یو ایکس او وای واخلو، یو چوکاټ دې ته ورغو، نو د ده د زیږې د وخت په هره لحظه بیا جوړي د ایکس او د وای نه، او ایکس چې کوم دی نو هغه زمونږ یي زمونږ د لومبنی د ده چې کوم د ایکس پوزیشن دی په ایکس ډایرکشن کې د لومبنی ویلاسټي ځله ټایم او نیم ځله د ایکس ډایرکشن اکسلریشن ځله ټایم طاقت 2، او د د وای چې کوم دی هغه د د لومبنی وای د د لومبنی د وای اړخ ویلاسټي ځله ټایم نیم ځله د وای ډایرکشن اکسلریشن ځله ټایم سکویر. نو دا خو ډېر جنرال خبره شوه د دوه اړخیزه خوځښت دپاره، او بیا په دې کې دام شټو چې دا ای ایکس او ای وای چې کوم دي دا به کانسټنټي ټاکلي شوي وي. نو بیا مونږ ایکس او وای دغسې معلومولی شو، او بیا زیږې د وخت په هره لحظه همدغه ایکس او وای چې کوم معلوم کړو د دغې د یو بل سره جمع ده. جمع صرف هسې جمع نه ده، ویکټر جمع ده، ایکس او آی یونټ ویکټر، او دا سره جمع که وای ځله جے یونټ ویکټر. نو دا مونږ ته پوزیشن ښیي د زیږې ښیي د وخت په هره لحظه باندې. نو اوس راځئ چې د توغول شوي شي ته وګورو او د دې لپاره یو چوکاټ خوښ کړو. نو که چوکاټ مونږ خوښ کړو، راځئ چې دلته که چوکاټ مونږ داسې خوښ کړو چې دا ځمکه چې په کوم اړخ کې ده دې ته مونږ ایکس ووایو، او د ځمکې نه په بره ښکته چې کوم دی دغې ته وای ووایو. نو په دې توغول شوي شي کې بیا مونږ د ځمکې نه په بره ښکته ځي او د ګس نه ښي لاس ته ځي په ایکس ډایرکشن کې. نو بیا مونږ ته پته ده زمونږ د تجربو نه، او دا زمونږ د هر ورځني ژوند تجربه ده چې په ده باندې صرف یو اکسلریشن عمل کوي د دې پرواز په دوران کې، د دې پروجیکټایل موشن په دوران کې په دې غونډوس کې باندې یا په دې کاڼي باندې د چې هر ځای کې په ده باندې صرف یو اکسلریشن عمل کوي، او هغه اکسلریشن چې کوم دی هغه جی دی، او هغه 9.8 میټره په یو سیکنډ کې سکویر. سمه؟ او په دې ګس لاس ته د پروت اړخ کې هیڅ اکسلریشن نشته، په صرف یو اکسلریشن دی او هغه همیشه ځمکې پلو دی. په پروت اړخ کې هیڅ اکسلریشن نشته. په پروت اړخ کې مونږ د چوکاټ یو حصه یعنی ایکس اکسس مونږ واخیستو. په پروت اړخ کې د دې مطلب دا شو چې دا اکسلریشن د منځه لاړ
نو دا x اکسس چې کوم دی د صرف دومره پاتې شو دا ay چې کوم دی زمونږ y اکسس په بره دی او دا د ګریویټیشنل اکسلریشن همیشه په ښکته دی یعنی د y ماینس j ډایرکشن کې دی نو موږ به دا نیگیټیو 9.8 میټر په یو سکند کې طاقت ولیکو یعنی د منفي g برابر دی دا ay سمه او مونږه y axis 0 او x 0 په هغه ځای واخیسته کوم چې د لومبۍ ځایګی دی نو دا x0 د منځه لاړ او مونږه y equal to 0 هم په دغه ځای لومبۍ ځایګي باندې واخیسته نو دا هم د منځه لاړ ستاسو خیال دی نو دا equations چې کوم دي دا څومره اسانیږي د چوکاټ په خوښولو باندې نو چوکاټ په کار ده چې مونږ خوښ کو x او y کوارډینیټ په دغسې خوځښت کې په کار ده چې مونږ په هوښیارتیا باندې خوښ کو هر چوکاټ کار کوي دا د کتنې یو انداز دی یعنی مونږ ته یو x په کار دی یو y په کار دی او x او y به یو بل ته نیغ په نیغه یعنی پرپینډیکولر وي نو مونږ خپل x چې کوم دی هغه په دې اړخ کې مغستی شو د مثال په توګه دې ته مونږ x وایو او y دغه ته پرپینډیکولر واخلو دلته نو خیر دی په دغه x او y کې موږ د بیان کولای شو خو اوس x هم 0 نه دی ay هغه پوره د g برابر نه دی ځکه چې اوس دغه ګریویټیشنل اکسلریشن چې کوم دی د دوه حصې دي یو د x اکسس سره او یو د y اکسس سره نو x او ay دواړه 0 نه دي x له 0 شي کله چې مونږ x بیخي د ځمکې په مخ واخلو او ay بیخي د 9.8 برابر شي کله چې مونږ y اکسس بیخي د ځمکې نه نو راځئ چې دا دوه ایکویشن په کار راولو او د پروجیکټایل موشن په اړه کې لږ معلومات یعنې کومې پوښتنې چې کوم مونږ نه کیږي د هغې جوابونه وګورو څنګه به ورکوو په دې انځور کې ما یو پروجیکټایل ښودلی دی یو توغول شوی کاڼی دی یا فوټبال دی د یو بلډینګ د سره دې له چا لته ورکړې ده او دې له چې لته ورکړې شوې ده نو بیخي په دې پروت اړخ کې د بلډینګ د سره لته ورکړې شوې ده او لومبنی ویلاسټي د ده بیخي په دې پروت اړخ کې ده مخامخ لته ورکړې شوې ده او دغه ویلاسټي 10 میټره په یو سکند کې ده نو موږ به د ټیم حساب کتاب دغه وخت نه شروع کړو کله چې دله لته ورکړی شوی ده په ټي 0 باندې دله لته ورکړی شوی ده او په دې پروت اړخ کې ورکړی شوی ده اوس د دې نه پس د بلډینګ د سره چې دی څنګه راخلاص شوی دی نو د هغې نه پس د ده خوځښت ټوټلی پروجیکټایل دی یعنی د ګریویټي اکسلریشن پې اثر کوي او د هغې نه علاوه بل هیڅ یو اکسلریشن په ده باندې عمل نه کوي نو دا پروجیکټایل خوځښت دی او د ځمکې له رارسي نو څونه وخت کې ځمکې له رارسي یو خو دا تپوس مونږ کولی شو یعنی که په ټي 0 باندې دله لته ورکړی شوې ده د خوځښت شروع کړی دی نو په کم ټایم باندې دی ځمکې ته رارسېدلی دی دی چې ځمکې له راغلی دی په هغه وخت کې ټایم څومره ټایم تېر شوی دا خو یو پوښتنه شوه بله پوښتنه دا ده چې دی ځمکې له رارسېدلی دی د ده ویلاسټي ټوټل ویلاسټي ټال هغه څومره ده او هغه په کم اړخ کې ده دا اړخ نه زما مطلب دا دی چې د دې ځمکې په حساب باندې دا څومره دلته څومره انګل جوړوي څومره ګوټ جوړوي دا هم یو تپوس کیدی شي د دې جواب به مونږ ګورو بله خبره دا ده چې په
په دې کې که دغه خبرې د موږ نه تپوس کړې شوي دي نو راځئ چې وګورو چې د دې جوابونه موږ ورکولی شو که نه شو ورکولی صرف په دوو څیزونو باندې لومړی خبره دا ده چې موږ خپل چوکاټ په هوښیارتیا سره خوښ کړو نو موږ به داسې وکړو چې دا ایکس اکسس به بیخي د ځمکې سره واخلو چې په هغې کې اکسلریشن نه وي په ایکس ډایرکشن کې اکسلریشن ختم شي او دا وای اکسس چې کوم دی دا بیخي په بره باندې واخلو یعنی دا د بلډینګ دا اړخ چې کوم دی دا زموږ ټول وای دی او وای او ایکس په دې ځای باندې یو بل کټ کوي دغه زیرو دی یعنی ایکس هم زیرو دی وای هم زیرو دی دې چوکاټ په خوښولو باندې د بلډینګ د اوچتوالی چې کوم دی دا زموږ وای زیرو شو یعنی د ده لومبی وای پوزیشن چې کوم دی د دلته دی موږ ته پته نشته چې څومره دی او د ده لومبی ایکس چې کوم دی نو هغه زیرو دی ځکه چې دی د بلډینګ په څوکه دی نو د ده ایکس زیرو دی لومبی وروسته چې د خوځښت شروع کړی دی د ده وای هم بدل شوی دی او ایکس هم بدل شوی دی د وخت په هره لحظه د ایکس برابر دی د ده د لومبي ایکس د ده لومبي ولاسټي په ایکس ډایرکشن کې ځله ټایم او نیم ځله د ده اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې ځله ټایم سکویر د دې چوکاټ په خوښولو باندې موږ دا وکړو چې دا لومبی ایکس د ده زیرو دی ځکه چې دا زموږ چوکاټ داسې خوښ کړو چې د لومبی ایکس موږ زیرو واخیست دا لومبنی ولاسټي بیخي چې کوم دی نو په ایکس ډایرکشن کې ده نو د لومبنی ولاسټي چې کوم ده هغه 10 ده په ایکس ډایرکشن کې او د ځمکې سره ایکس اخیستو مطلب دا دی بیخي د ځمکې په اړخ کې چې د ده د اکسلریشن د ایکس ډایرکشن او اکسلریشن یې زیرو دی نو د ده د ایکس پوزیشن د وخت په هره لحظه باندې ډېر ساده دی د وخت په هره لحظه که د هر ځای کې دی په دې لار باندې نو دا موږ ته دا ایکس ښیي چې د ایکس څه دی د وخت په هره لحظه باندې یعنی چې دی دلته دی نو د ایکس څه دی چې دی دلته دی نو د ایکس څه دی نو که ته ما ته د وخت لحظې راکړي نو زه به تا ته د ځمکې سره یعنی دی څومره ښي لاس ته تللی دی دا به زه تاسو ته وویلی شم سمه ده نو راځئ چې دې له نوم ورکړو چې دا زموږ یو ایکویشن شو د ایکس د اړخ د چوکاټ په خوښولو دی څومره ساده شو نو چوکاټ به په هوښیارتیا خوښوو یعنی کوارډینیټس به په هوښیارتیا خوښول غواړي د دې د ځمکې نه څومره بره دی د وخت په هره لحظه باندې یعنې که دی دلته دا وای څومره دی ځمکې نه څونه بره دی نو وای د وخت په هره لحظه باندې برابر دی د لومبی وای په وای ډایرکشن کې لومبنی ولاسټي ځله ټایم نیم ځله د اکسلریشن په وای ډایرکشن کې ځله ټایم سکویر د لومبنی وای چې کوم دی هغه زیرو نه دی هغې ته موږ وای زیرو ویلی دی او هغه د بلډینګ د اوچتوالي برابر دی نو راځئ چې د بلډینګ اوچتوالي ته ایچ وایو یعنې هایټ د لومبنی وای کوارډینیټ چې کوم دی نو هغه د بلډینګ هایټ دی د لومبنی وای ولاسټي زیرو ده وګورئ دا ولاسټي بیخي په پروت اړخ کې د لومبنی د ځمکې په اړخ کې ده بره او ښکته نه ده نو د لومبنی ولاسټي په وای اړخ کې زیرو ده دغه ترم د منځه لاړه او بله دا خبره ده چې زموږ وای اکسس په بره باندې دی د ځمکې نه په بره دی وای په دې اړخ کې دی پازیټیو او ګریویټیشنل اکسلریشن همیشه چې کوم دی هغه ځمکې پلوي او 9.8 نو په وای ډایرکشن کې یعنی د وای په چپه د اکسلریشن 9.8 دی خو نیګیټیو دی ولې چې وای اکسس زموږ پازیټیو د ځمکې نه په بره دی او ګریویټیشنل اکسلریشن همیشه ځمکې پلوي نو زموږ د وای
د وای د وخت په لحاظه د بلډینګ د اوچتوالي ماینس 9.8 په 2 ویشلې ځله د ټي طاقت وه د دې برابر شو. نو دا زمونږه دویم اکویشن شو. مثال په توګه که موږ ته دا وویلی شي چې د دې بلډینګ هایټ څومره دی، یعنې دا اچ معلومول دي، موږ به ووایو چې دی کله ځمکې له راورسي نو په هغه وخت کې د وای زیرو شي، یعنې ځمکې له راورسي نو وای زیرو شي. نو موږ به دا دویم اکویشن ساده کو، وای به پکې زیرو ولګو، خو بیا هم موږ دا بلډینګ اوچتوالی نشو معلومولی. نو د هغې وجه دا ده چې اکویشن موږ سره دوه دي او نامعلومه څیزونه موږ سره ډیر دي، یعنې موږ ته ټیم نه دی معلوم چې دی په څونه وخت کې ځمکې له رارسېږي مثال په توګه. نو د دې نه پس موږ سره که موږ نه څوک د بلډینګ د اوچتوالي تپوس کوي نو پکار ده چې موږ له دغه ټایم راکړل شوی، که دغه نه نو پکار ده چې دا رفتار راکړی شوی چې د ځمکې ته راورسېد نو د رفتار څومره او په کوم اړخ کې دا راکړل شوی. دغه خبرو ته موږ وروستو راشو، خو راځئ چې دا وګورو چې که دې ځمکې ته په 3 سیکنډه کې راورسېده د مثال په توګه یې 3 سیکنډه کې راورسېده ځمکې ته په ګړۍ کې 3 سیکنډ، نو تاسو دا ووایئ چې د دې بلډینګ اوچتوالی څومره دی. نو راځئ چې دا معلوم کړو. نو دا دویم اکویشن موږ ته دا وایي چې کله دې ځمکې ته راورسېدو نو د ده وای زیرو شو، نو دا به پکې موږ ولګو د بلډینګ اوچتوالی او 9.8 چې په 2 وویشو نو 4.9 به ترې جوړ شي، او د ده وای زیرو شوی دی په 3 سیکنډ باندې ځمکې ته رارسېدلی. نو اینې موږ ته د بلډینګ د اوچتوالي پته ولګېده، کوم چې د لومبۍ وای پوزیشن هم هغه د بلډینګ اوچتوالی دی. نو اچ برابر دی 4.9 ځله 9 او د دغه نه راځي 440 څه د پاسه میټرې. دا بلډینګ څه 440 میټره اوچت دی، ډېر اوچت بلډینګ دی. نو که د دغې د سره دی په 3 سیکنډه کې ځمکې له راځي په دغه لومبینې په دغه شټ سره چې دی مخامخ ویشتلی شوی، نو د دې مطلب دا چې دغه بلډینګ به 440 میټره اوچتي. اوس دغه لومبنی اکویشن چې کوم دی دا هم موږ له څه معلومات راکوي. د مثال په توګه که د دې لومبني اکویشن په مټ باندې موږ د دې تپوس جواب ورکولی شو چې دی د ځمکې سره د بلډینګ د یخ نه څومره لرې د ځمکې سره جنګېدلی دی، یعنې هغه کم ایکس دی چې کله دی د ځمکې سره جنګېدو نو د ایکس څومره و. نو دغه ایکس به موږ ته دا ووایي چې دی د بلډینګ د ویښ نه څومره لرې د ځمکې سره ډغه راوهلې ده. نو دی په 3 سیکنډه کې ځمکې له رارسېدلی دی، نو که دغه 3 سیکنډونه پکې زه ولګوم نو 10 ځله 3 نو 10 میټره لرې به دی د ځمکې سره جنګېدلی. نو په دې باندې موږ د یو څو څیزونو جوابونه ورکړل شو د یو توغول شوي څیز په باره کې، یعنې موږ ته د بلډینګ اوچتوالی معلوم کو او څومره لرې د بلډینګ نه د یخ نه د ځمکې سره جنګېدلی د هغې جواب مو ورکړی شو، خو موږ ته دا معلومات راکړی شوي چې د 3 سیکنډه اخیستي دي د بلډینګ د سر نه تر ځمکې پورې. اوس راځئ چې د دې خبرې ځواب به څنګه ورکوو چې د ځمکې سره وجنګېده. هم په دغه ټولې خبرې هماغه دي چې د 3 سیکنډه کې رارسېدلی د ځمکې له د بلډینګ اوچتوالی څه د پاسه 440 میټره دی او د ځمکې سره 10 میټره لرې جنګېدلی دی د بلډینګ نه. نو په دغه وخت کې د ده ویلاسټي څه وکړه چې د ځمکې سره جنګېده، دا به معلومو. نو د دې به معلومات څنګه کوو؟ نو د دې لپاره به مونږه بیا بغیر د شمیرو لګولو نه دغه ایکس او دغه وای ته لاړ شو او وبه ګورو چې دې سره مونږ څه کولی شو.
نو د دې لومبني اکویشن کو زه ډیریویټیو واخلم د ټایم په حساب باندې نو دا به ماته د د ویلاسټي د وخت په اړه لحاظه باندې په ایکس ډایرکشن کې راشي راکی وی ایکس څه دی چې د ایکس ډیریویټیو واخلم د وخت په اړه لحاظه باندې دا موږ مخکې په دې تیر ویډیو کې ویلو نو دیرش خو یو ټاکلې شمیره ده او د ټي طاقت چې یوي او هغې ډیریویټیو د یو برابري نو دیرش ځله یو دیرش ځله دیرش او د دې وای نو دا د په ایکس ډایرکشن کې د ویلاسټي ده د وخت په اړه لحاظه نو تاسو به وایئ چې په ایکس ډایرکشن کې د ویلاسټي په شروع کې چې کومونه هغه دیرش وه او دا وخت په اړه لحاظه باندې بیا هم دیرش ده نو دا صحیح خبره ده د په ایکس ډایرکشن کې دی چې هر ځای کې دی د ویلاسټي دیرش ده نه بدلیږي ولې په ویلاسټي کې د پروت اړخ کې بدلون نه راځي دی چې ځمکې له راورسي نو دا بیا هم دیرش ده دا ولې په د پروت اړخ کې په ویلاسټي کې بدلون نه راځي سانه خبره ده مونږ ویلې چې مونږ چوکاټ داسې خوښ کړی دی چې ایکس چې کوم دی نو هغه په پروت اړخ کې دی او پروت اړخ کې اکسلریشن نشته او اکسلریشن وی په ویلاسټي کې بدلون ته نو چې په کوم اړخ کې اکسلریشن نه نو د هغه اړخ په ویلاسټي کې بدلون نه ځکه چې اکسلریشن خو نوم ده اکسلریشن خو دی د ویلاسټي بدلون او چې اکسلریشن نشته نو په ویلاسټي کې بدلون ولې راشي نه به راځي سمه په وای اړخ کې د ویلاسټي سره د وخت په اړه لحاظه نو راځي چې د وای ډیریویټیو واخلو نو چې د دې ډیریویټیو موږ واخلو د دې دویم اکویشن نو د وخت په اړه لحاظه د ویلاسټي په وای اړخ کې ده د وای ډیریویټیو دا اچ چې کوم دی دا خو څلور سره پاسه څلور څلوېښت میټره د بلډینګ هایټ دی یو ټاکلی نمبر دی ټي پکې نشته دی نو د دغه ډیریویټیو صفر شو منفي به ولګوو 9.8 په 2 دا خو یو ټاکلی نمبر دی د ډیریویټیو نه به بار وځي او د ټي طاقت 2 د دې چې موږ ډیریویټیو واخلو نو دا به 2 ځله ټي موږ له راکي نو دا 2 به د 2 سره ختم شي او د وی وای چې کوم دی په وای اړخ کې د ویلاسټي ده صفر نه دغه لرګ نه دا به شي 9.8 میټره ځله ټایم میټره په یو سکند کې نو دا خو مونږ ته پته ده چې یونټ دی خو دغسې دا یونټ باندې به ځان نه کنفیوزه کړو دغه به ته پته ده چې په میټر پر سیکنډ کې به کچ کوو د وای ویلاسټي ته وګورئ هغه په ټیم باندې پورې اړه لري چې ټیم زیرو دی په شروع کې نو په وای اړخ کې بیخي ویلاسټي نشته نه په بره شته نه په ښکته شته خو چې ټیم تیریږي د مثال په توګه یو سکند بعد په وای اړخ کې ویلاسټي چې کوم ده نو هغه د منفي 9.8 مثال په توګه یو سکند بعد که دلته وي دغه ویلاسټي ده 9.8 په دویم سکند کې څومره شوه 9.8 ځله 2 19 پوینټ شپږ دلته بیا 19.6 شوې ده په دریم سکند کې څومره شوه دریم سکند پکې ولګوه منفي 9.4 چې ځمکې له راسېده په دریم سکند کې نو دلته ویلاسټي
4 میټره په یو سکند کې ده سمه ده یو کم 13 میټر په یو سکند کې تر رسیدلې ده نو په شروع کې د او دا ویلاسټي چې کم ده د ځمکې پلاو ده ځکه په شروع کې په وای ډایرکشن کې ویلاسټي 0 ده او اکسلریشن ځمکې پلاو ده نو په وای ډایرکشن کې چې کوم ویلاسټي پیدا کیږي نه هغه د ځمکې پلاو ده او د ځمکې پلاو ته مونږ نیگیټیو ویلې ده ځکه چې زمونږ پازیټیو وای چې کوم ده هغه د ځمکې نه په بره ده نو ځمکې پلاو چې کم سیزم ده کم ویکټر هم ده نه هغه به نیگیټیو وي لکه ګریویټیشنل اکسلریشن نیگیټیو مونږ واغسته لکه ځمکې پلاو ده او د وای ویلاسټي مونږ سره نیگیټیو رااله په دغه طریقه باندې سمه ده نو راځئ چې اوس وګورو چې د ټوټل ویلاسټي کله چې د ځمکې لاره رسېدلی دی څومره ده نو چې دی کله ځمکې لاره رسېدلی دی 3 سکنډه بعد نو د دریم سکند باندې د وی ایکس خو د سکندونو سره نه بدلیږي هماغسې 13 دی او د وی وای چې کوم دی هغه په دریم سکند باندې دلته چې په دریم سکند ولګو نو دغه منفي یو کم 13.4 میټره په یو سکند کې دا پروت اړخ کې ویلاسټي دا په ولاړ اړخ کې ویلاسټي ځمکې پلو نو بیا مونږ ویلیو چې ویلاسټي خو یو ویکټر دی نو د دې مطلب دا شو چې ویلاسټي مونږ لیکلی شو دا ویلاسټي دا ویکټر چې کوم دی دا د دوو ویکټرو نه جوړ دی یو دا په نیغ اړخ کې او دا بل په پروت اړخ کې نو د ټوټل ویلاسټي د په ایکس اړخ کې ویلاسټي او د په وای اړخ کې ویلاسټي نو په پروت اړخ کې د ویلاسټي 13 ده 13 ځله په پروت اړخ کې او په وای اړخ کې د ویلاسټي منفي یو کم 13 ده څه د پاسه او دا په ولاړ اړخ کې ده یعنې جې په بره باندې دی پازیټیو کې دلته موږ سره نیګیټیو دی نو ویلاسټي په ښکته باندې ده سمه ده بیا دغسې چې د ویکټر موږ ته پروت اړخ او ولاړ اړخ معلومي نو د ویکټر شمیره موږ ته معلوموي هغه څنګه که تاسو د ویکټر هغه ویډیو کتلی نو په هغې کې موږ دا ویلي وو چې د ویلاسټي د ټوټل ویلاسټي چې کوم ده په دریم سکند باندې هغه دا لومبی ایکس دا سکویر او دا سکویر یعنی د وی شمیره چې کوم ده دغه ویلاسټي دا یاد دا وی ایکس سکویر دی او د وی وای سکویر دی کله چې د ویکټر برخې موږ ته معلومي موږ یې سکویر کو سکویر روټ یې واخلو نو دا موږ ته دغه ویکټر شمیره راکړي نو دغه یو 13 ده د 13 طاقت 2 او د هغې سره جمع که د منفي یو کم 13 د پاسه طاقت 2 او د دغې سکویر روټ واخله نو راځئ چې دا وګورو چې دا څومره ویلاسټي ده کلکولیټر پسې راواخله 13 او د دغې سکویر واخله د دې سره جمع که یو کم 13 اور او د دغې سکویر واخله دا دواړه جمع که دغه تې راله او بیا سکویر روټ واخله نو څه 240 میټره په یو سکند کې د ټوټل ویلاسټي 240 میټره په یو سکند کې نه پروت اړخ کې او نه ولاړ اړخ کې پترس ده او دغه پترس ویلاسټي دا پرته یې 13 ده او دا ولاړه یې یو کم 13 ده سمه ده نو بیا مونږ وایو چې دا ټوله ویلاسټي چې کم ده د چا چې دا دوه برخې دي یو کم 13 او 13 چې برخې دي دا ټوله ویلاسټي د دې ځمکې سره څومره انګل جوړوي نو د دغې نه موږ ته پته ولګي دا په کوم اړخ کې ده نو دغه تیټه بیا موږ داسې معلوموو
دغه تیټا مونږه د ځمکې سره اغستې ده او د ځمکه چې کوم ده نو هغه د ایکس په ډایرکشن کې ده نو مونږ وایو چې دغه تیټا چې ده هغه د ویکتور برخې چې مونږ کولې هغه حساب کتاب زه دلته په کارومه نیغ په نیغه او که تاسو ته ضرورت یې د کولو نو هغه د ویکتور برخو ته لاړ شئ هلته په دې باندې ما بحث کړی دغه انګل چې دی دغه تیټا برابري د یو اپریشن چې کوم ته مونږ وایو ټینجن انورس او د وای برخه یو کم دیرش څه د پاسه او بیا د ایکس برخه په یو بل وویشو په هغې باندې اپریشن وکړو کوم ته مونږ ټینجن انورس وایو دا په یو بل وویشو او په دې باندې اپریشن وکړو کوم ته چې مونږ ټینجن انورس وایو نو راځئ چې دا کار وکړو مونږ به وویشو یو کم دیرش دا د پاسه په دیرشو باندې او د دغې به بیا واخلو انورس ټینجنټ او په ډیګرو کې به مونږ له راکړي 440 د پاسه نو دغه انګل چې دی جوړی دا 440 څه د پاسه ډیګریانې دي سمه ده نو لنډیز د خبرې دا دی او زما مطلب په دې کې دا چې صرف دغه دوه اکویشن چې کوم دي چې د وخت چې زیږې د وخت په هره لحظه باندې معلومي او د زیږې نه زما مطلب دا دی چې ایکس او وای کوارډینیټ معلومي په دوه اړخیزه خوځښت کې چې صرف او صرف دا دوه څیزونه معلومي نو څومره معلومات ته مونږ کولی شو یعنی څومره خبرو جوابونه مونږ ورکولی شو که د ویلاستۍ خبره راشي نو بیا مونږ څه کوو مونږ د دې جس ډریویټیو واخلو د ایکس ډریویټیو واخلو هغه د ایکس اړخ ویلاسي راکړي د وخت په هره لحظه د وای ډریویټیو واخلو هغه موږ په وای اړخ کې ویلاسي راکړي د وخت په هره لحظه باندې نو تېرو څیزونو ته یادولو ته ضرورت نشته بس دغه دوه اکویشن یادول دي او خپل چوکاټ ډیر په هوښیارتیا خوښول دي سمه